د طالبانو او اروپای استازو ترمنځ څه روان دي دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام، ستړي مشئ. په AFG+ چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG+ چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. ټاکل شوي چې د طالبانو او اروپایي استازو ترمنځ به په قطر کې خبرې اترې نن هم روانې وي. دغه پړاو پرون پیل شوی چې په لړ کې به یې سبا دوشنبه د نومبر 29 له امریکایي پلاوي سره هم طالب استازي پر دوه اړخیزو مسلو غږیږي. د ښځو او نجونو او نور بشري حقونه، د افغانستان ته ترهګرۍ د ګواښ مخنیوی، پر طالب چارواکو لګېدلي بندیزونه او د افغانستان کنګل شوې شتمني په هغو مسلو کې یا شوي چې په اړه یې چې خبرې رکېږي. له قطري چارواکو سره له لیدنو وروسته تیر ماښام د دوحې په ځای وخت کې د طالبانو د چارې سمبالي حکومت د پلاوي او اروپایي ټولنې د استازو ترمنځ خبرې پیل شوې دي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.